tasu.lspace.pakto سره یاست. نوري kisi.lspace.com.au/pakto څخه واورئ. په پاکستان کې د ورستنوي پیښو په اړه د بشپړ معلوماتو سره د اسلام ګل افریدي نیکی هلي او سلامونه قبول کړي. په 10 جون د پنجاب په چکواله سیمه کې د جرمونو د مخنیوي د پولیسو په ډزو کې د استرالیا طبيعت لرونکو نه کلنه هانیه د وجنې په اړه باندې د پاکستان دولت دریز خپل کړی دی چې د پیښې په اړه باندې به کار پلټنې کیږي. د پیښې په اړه د پنجاب پولیسو ویلي دي چې په چکواله سیمه کې د شپې شوکمارانو هغه کورنۍ لوټ کړله چې په اساسي توګه پاکستاني دي خو اوس چې د استرالیا طبيعت ترلاسه کړی دی او بیا د پولیسو دورې په خطای کې په ډزو کې نه کلنه هانیه ووجل شو او دا شانته دغه ماشومې پلار عادل او یو مشر ورور یعنی لاسکلن هغه په دغه پیښه کې جوړ شول. پولیسو ویل چې دغه هر څه په خطای کې شوې دي او پولیس دغه فکر کوي چې کني شکماران دغه کورنۍ په گاډي کې د تخته هڅه کوي او د دې لامل پولیسو پر دوی باندې ډزې پیل کړې. پولیسو دغه ادعا هم کړې ده چې د شکمرانو د لوري پر دوی باندې اول ډزې وشوي او دوی په لکس العمل کې بیا ډزې کړې دي. خو له د وجل شوی انجلې پلار عادل په خپل لومړني پولیسو ته په بیان کې ویلي دي چې ډزې لومړی د پولیس د لوري شوی دي او وروسته بیا دوی ته هیڅ نه د معلومه شوی خو لور یې پکې ووجل شو دوی او زوی یې پکې جوړ شول. دوی ول چې پر دې وخت باندې د دوی سره خپل قرودانه هم ووا. د پیښې وروسته نه یوازې د پاکستان په خواله رسنیو کې دغه خبر زیومونتو ورسره په نړیوالو مطبوعاتو کې هم پر دغه خبر باندې تفسیری پیل شوې او د استرالیا طبيعت لرونکو دغه انجلې وجنه په سختو ټکو کې وغندل شو. د سی سی ډي پولیسو هغه تن نیول شوې دي چې په دغه یاده پیښه کې کړ دي. بلورته هم د یادې ادارې مرستيال مشر سهیل ظفر چټه په خپل خبرو کې رسنوي ته ویلي دي چې دغه پیښه په خطای کې رامخته شوې ده خو ولې د پیښې په اړه باندې کار پلټنې کیږي. دوی ول چې ککړه تن نیول شوې دي او تر پلټنې پیل دي. نیول شوې تن د چکوال ځای محکمې ته وړاندې شوې دي. د پلټنو افسر محکمې ته وویل چې د تورن پولیس نه اصله ترلاسه کړې شوې ده او د دوی بیان هم کلمت کړ شوې دي. د پلټنو افسر محکمې ته وویل چې په ګډ باندې د شو ډزو خالي هولونه د معایناتو لپاره فرنزیک لیبارټری ته استول شوې دي چې دغه شانه معلومه شي چې دغه ګولې د هغه ټوپک دي چې د سی سی ډي د پولیس نه ترلاسه شوې دي. پولیسو ادعا کړې ده چې هغه دوه شکماران چې استرالیا طبيعت لرونکو کورنۍ ولټله په یو پیښه کې دواړه وجلې دي. پولیسو د وجلې شوی ماشومې د پلار عادل احمد بیان هم اخیسته دي او دغه هیله څرګنده شوې ده چې سبا یا بل ورځ به دغه بشپړ راپور د سی سی ډي مرستيال مشر ظفر چیمه ته وړاندې کړل شي. دغه پیښه پر مهال باندې د عادل احمد سره د هغه کورودان ډاکټر صدرا خان لسکلن زوی افنان او نه کلن لور هاني احمد سفر کولو. بلورته په پاکستاني رسنیو کې هم دغه خبره زمونته دي چې د استرالیا صدر اعظم له پاکستاني چارواکو نه غوښتي دي چې په پیښه کې د وجل شوی نه کلنې ماشومې په اړه باندې د کار پلټنې وکړي شي. دغه شانه د پنجاب د روغتیا وزیر خواجه سلمان رفیق رسنیو ته ویلي دي چې په بنظیر بټو روغتون پنډې کې د وجل شوی انجلې پلار او د هغه ضرور درملنه پیل ده او دغه ټوله پروسې لپاره یو ځانګړی کمیټه جوړ کړ شوې ده. وزیر په خپل خبرو کې وویل چې د ماشوم او د پلار روغتيایي وضعیت یې خده یو کم 40 کلن عادل او د هغه کورودانه لور او زوی اوس په د ورستوي کې د حج نه پاکستان ته راستنه شيو او د شانته د پیخي پښپ باندې دوی د خپل خپلوانو کړه د ډوډۍ پر دعوت باندې روان وو چې د خپل خپلوانو د کورونو سره نږدې شکمرانو دوی لوټ کړل د قرودان څخه سرزر او د شانته نقد پیسې چې دوی سره سو هغه تر واخستل. نن د غهله کې چې په پاکستان کې د استرالیا هاي کمشنر به سره د خپل قرودانه د چکوال سیمه سفر وکړي او د شانته به د غمزپل کورنۍ سره د خواخوږي سرګندونه وکړي. پولیسو د نویل شوی خپل تن پاړه باندې ویلي دي چې د دوی پر ضد باندې بیل بیل دفعات پارزه کې چول شوی دي او د شانته د قتل یعنی 302 دفعه هم شامل کړ شوی ده کوم چې د قتل کوونکو لپاره کارول کیږي. دا دل خپل خپلوانو په پاکستان کې رسنوي ته ویلي دي چې دوی د پولیسو هغه ککړو تنانو ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه کوي کوم چې په دغه یاده پیخه کې کړ دي. د کورنۍ خپلوانی رسنوي ته وویل چې کچرته کې پولیس د شکمرانو پر ځای باندې بېګناه خلک په نخښه کوي نو ول بیا دوی ته د قتل سزا نه ورکول کیږي او بای چې دوی ته د قتل سزا ورکړي شي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د سویټزرلند په جنیوا ښار کې
د امریکا او د ایران ترمنځ د کیدونکو لوزنامې غونډې قربتوب په پاکستان کوي. دوی قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال باندې وویل چې د جنگ تور شپې پای ومنتو او د امن لمر راوخته. دوی ویل چې دواړو خوا یعنی امریکا او ایران د هر قسمه جنگ ته د پای د ټکه کې خودلو ژمنه کړې ده او پر دې باندې سلا شوی دي چې د جنگ ټول محزونه به وتړي. شهباز شریف د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ، د ایران سپریم مشر مجتبی خامنه‌ای او د ایران د جمهور رئیس مننه وکړه چې د دوی سره په دغه مشکل سفر کې د هر قسم مرسته او د صبر او د زغم څخه کار واخستو. دوی په خپل خبرو کې د قطر امیر، د سعودي ولی عہد او د ترکیه د جمهور رئیس هم مننه وکړه چې په دغه مشکل سفر کې د دوی ډاډګرنه او مرسته کړې و. دوی د خپل ګوند مشر د پخوانی صدر اعظم نواز شریف او د جمهور رئیس آصف علي زرداری ترڅنګ د پاکستان د فوج د سرلښکر فیلډ مارشل هم مننه وکړه چې دوی نه یوازې د یو دوه یا درې هیوادونو ترمنځ د جنگ ته د پای ټکی کې خودو ورسره نړۍ د لوی آفت نه بچ کړه. پاکستان د ایران او د امریکا ترمنځ د جنگ د منځ د وړلو لپاره پر لپسې اوږدې هڅې وکړې او دغه شان په اسلام آباد کې د امن د خبرو پر نوم باندې اوږده ناسته وشوه خو بغیر له کومې لوزنامې پای ته ورسېده. له دې وروسته د پاکستان د فوج سرلښکر فیلډ مارشل اسیم منیر پر لپسې د امریکا او د ایران سفرونه وکړل او دغه شان د دوړو هیوادونو مشران دې ته قانع کړل چې دوی د جنگ پای ته په یو لزنامه باندې راځي کړي. دغه هیله کیږي چې د جون پر 19 نیټه په جنیوا کې د دوړو هیوادونو ترمنځ لوزنامه لاسلیک شي. خو ځنې څېړونکي اندېښنې لري چې د دې نه وړاندې هم دغه شانتې نیټې ټاکلې شوې خو بیا وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله د ځنډ ښکار شوې. اوس په دغه معلومیږي چې پر 19 نیټه باندې د امریکا او د ایران ترمنځ دغه لوزنامه په جنیوا کې لاسلیک کیږي او کنه. د پاکستان یو هوایي چورلکه د روزنې پر مهال باندې د خیبر پختونخوا په مردان سیمه کې راغورځېدلې ده. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې یا اس پی آر په خپل خبر شوی معلوماتو کې ویلي دي چې لیفټیننټ محمد قاسم عبد الله چې د هوایي ځواک سره تړاو درلودو او دا شانته لیفټیننټ طلحه عباس چې د سمندري ځواک سره تړاو درلودو په دغه یاده پیښه کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. دغه وړه چورلکه وه چې د روزنې دپاره کارول کېده. ځایي خلکو په سیمه کې د دغې پیښې په اړه باندې وویل چې دوی ته هیڅ معلومه نه شوه خو د دوی په سیمه کې د لرې ځایونو نه د اور یا د لوګي اثار ولیدل شول چې وروسته معلومه شوه چې په دغه یاده سیمه کې الوتکه راګذر شوې ده. دوی وویل چې د پیښې نه وروسته په سیمه کې امدادي هلې ځلې پیل کړې شوې او د وژل شوو دواړو افسرانو جسدونه دولتي ودانۍ ته انتقال کړي شول. دا په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه باندې بشپړه معلومات. اسلام ګل افریدي اس بي اس پښتو پیښور. اس بي اس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطلب یې خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.